د کب لسمه د دوحې تړون له څلورمې کلیزې سره برابره ده. په همدې ورځ د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ په دوحه کې تړون لاسلیک شو چې له امله یې د اشغال خاتمه پیل شوه. د میدان وردګ ولایت مسؤلین دغه ورځ د اسلامي امارت بریا او د اشغال د خاتمې پیلامه بولي. په ټوله دنیا کې په اکثرو ساحو کې د هیوادونه که نظامي نه وي یو قسم فکري او کلتوري اشغال شوي دي. خدای چې افغانستان په خپل دین باندې او خپل کلتور باندې مین دي، نو د دوحې تړون نه وروسته د امریکایانو د هغوی د متحدینو دپاره یو بهانه جوړه شوله چې هغوی د افغانستان نه ووځي او ځان دپاره په اصطلاح یو د خټې پزه کېږدي. د هغې نه وروسته افغانستان ولس هغه د خپل دین او اسلام او شریعت په چوکاټ کې نه هغوی خپل نظام او خپل اداره په مخ باندې بیایي. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د کب لسمه د ویاړ ډکه ورځ یادوي. دوی زیاتوي اشغالګرو نه یوازې زموږ خاوره اشغال کړې وه، بلکې زموږ دین، کلتور او رواجونه یې هم تر پښو لاندې کړي وو. موږ هم دغه ورځ د فتح ورځ بلله، کوم وخت چې دوحې تړون وشولو. دا خو هغه په اصطلاح شرعي اړخ ده، بلې فرهنګي اړخ په هغه کې دوحې تړون کې ډېر مهم ولو چې د دنیا د اکثره کفري نړۍ وزیر خارجان راغلي ول، یا یې د دغه ولو یا د نور اسلامي ممالکو استازي راغلي ولو. په دې ورځ باندې هغه څه تر سترګو کېدلو چې د دنیا په تاریخ کې څوک مثال نشي پیښولی، چې هغه د اسلامي امارت د مشرانو مبارک یېرې، بګړۍ، افغاني کلتور، افغاني جامې، دغه هغه فرهنګي اړخ ولو. د یاد ولایت اوسیدونکي د دوحې تړون د نیکبختیو پیل بولي. زیاتوي چې په هیواد کې د څو لسیزو پرله پسې جګړو له امله نور سخت ستړي شوي وو. نور د خپلو هیوادوالو مړینه د زغملو نه وه چې ټولو ته د پای ټکي ایښودلو لپاره همداسې تړون ته اړتیا وه. زه دا د استقلال تړون ده، دا د ازادۍ ده، دا د موږ د عزت تړون ده، دا د ټولو افغانانو د ویاړ تړون ده. نو دا د موږ دپاره بیخي یعنې څونه چې حساب کوو بیا هم کم ده. دا دومره مهم تړون ده. افغانستان کې د جهان په سطحه حیثیت پیدا کړو او تر ټولو زیات ارزښتمن شی افغانستان استقلال او ازادي لاسته راوړه چې سبب یې همدا د دوحې تړون. د دوحې تړون په 1498 هجري شمسي کال د شپېتو هیوادونو په شتون کې د اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالغني برادر اخوند او امریکا له لوري د زلمي خلیلزاد ترمنځ د دوحې په ښار کې لاسلیک شو.